د ماشومانو په سالمې تربیې باندې ما ډېر پخوا یو متن لوستی آنلاین چې هغې کې د یو کونډې ښځې قصه لیکل شوې وه چې یو کونډه ښځې ډېره زیاته هوښیاره او د هغې یو وړوکی زوی او چون دا غریبي بل منبع د خپلو مالي مصارفاتو د پوره کولو لپاره نه لري نو هغه خپله کار کوي، هغه استازي کوي چېرته په یو بل ځای کې بله وظیفه کوي. خو چې کله به وایي دا ښځه د کور نه وتله نو د زوی به ورته ډېر زیات شکایت کوي چې ته کله د کور وځې زه تنها پاتې کېږم، زه ډېر سخت ډارېږم، زه په کور کې یوازې اوسم، د ډار د وجې نه کله کله فکر کوم چې زه اوس مرم نور. نو دې مورې چې د دې زوی نه باید د دې ویرې ذهنیت وځي او د بلا یا د یو شي بل شي په نامه باندې دا شیان اصلا وجود نه لري چې بیخي دغه ذهن ورته پاک کړي د دې خبرونه، نو یو سیناریو جوړه کړې وه ورته. سیناریو یې داسې جوړه کړې وه چې د اطاق په منځ کې په دیوال په مخ یو دروازه همدغسې ایښې وه، مطلب په یو تمثیلي یا یو نقلي غوندې دروازهګکه یې جوړه کړې وه، یو خوا هغه دروازې چې موږ اطاق ته پرې ننوځو، یو د اطاق په منځ کې د دیوال په مخ کې همداسې یو دروازه درولې وه. او د زوی ته ویلي وو چې کله هم ډېر سخت وډارېدلې نو دا دروازه خلاصه که او زه به د دې شاته ولاړ یم، زه به درسره کومک وکړم، ولې د دې دروازې یوازینی شرط موجود دی، نور هېڅ دغه نه لري، خو یو شرط دا دی چې دا دروازه په ټول ژوند کې یو ځل استعمالولی شي. نو ډېر فکر نه به کار اخلئ او ډېر زیات به پرې متوجه اوسئ چې کله سم وېرېدلې او ډېر سخت وېرېدلې نو بیا به دا دروازه خلاصوئ. نو یو ورځ چې دا مور وتلې ده خپل وظیفې ته، دا هلک ډېر زیات ډار شوی دی، زړه یې شوی چې دا دروازه خلاصه کړي، خو فکر ورته راغلی چې سبا به د دې نه هم ډېر ډارېږم نو دا دروازه به سبا ته وساتم چون یو ځله خلاصولی شم. په بله ورځ هم همدغسې چې کله په کور کې یوازې شوی دی نو ډار شوی او بیا یې همدا خبره ذهن ته راغلې چې کیدای شي سبا زه د دې نه هم ډېر وډار شم نو دا دروازې خلاصول به زه بلې ورځ ته وساتم، چون مور ورته ویلي وو دا یو ځل خلاصولی شي ټول ژوند کې. نو په ترتیب سره ورو ورو وخت تېرېږي او دا هلک په کور کې د تنها پاتې کېدو سره عادت شوی دی، چون په دې حقیقت پوه شوی چې څه راته پېښ نه شو نو بلا او منسټر او دا شیان وجود نه لري اصلا. اخر په دغه خبره کې کلونه تېر شوي دي. یوه ورځ د هلک ذهن ته دا خبر راغلی چې مور خو مې ویلي وو چې دا دروازه خلاصه کړي نو زه به شاته ولاړ یم، نو راځه دا دروازه خلاصه کړه وګوره څه پېښېږي. دروازه خلاصوي شاته دیوال نور هېڅ نشته دی، چون همغه اطاق کې ورته دروازه ایښې وه. دغه ټوله لیکنه چې ما تاسو ته د خبرو په شکل الیبریټ کړله د دې نه مې یوازینی هدف دا دی چې دغه ویره او یا د ویرې پدیده یا د ویرې احساس کول نور هېڅ هم نه دي بلکې زموږ د خپلو اذهانو زېږنده ده. که چېرې موږ خپل ځان دغسې بلد کړو چې صحیح ده بعضو شیانو کې ویره شته او د هغې مربوطه ریسک موجود دي، ولې هغه ویره چې لا تر اوسه موږ ته سرټنټي معلومه نه ده چې هغه به څنګه پېښېږي کله به پېښېږي، د هغې د تشویش د وجې نه چې سبا پېښېږي موږ خپل نن ولې خرابو لګیا یو. اکثریتو کارونو په کولو کې خلکو سره ویره موجوده وي، رسک په نظر کې نیسي، که هغه کاروبار یي، که هغه د یو نوي فعالیت شروع کول یي، که هغه په ژوند کې یو نوی ګام اخیستل یي، موږ سره ویره موجوده وي د سبا ورځې دپاره او د هغې سبانۍ ویرې د دومره زیاتولو د وجې نه موږ خپل نننۍ خرابوو. ولې دا وشي؟ اوس چې کله موږ دا خبره ومنله چې دغه ویره زموږ د خپلو اذهانو او افکارو زېږنده ده نور هېڅ هم نه دي، نو بېرته موږ خپل د افکارو نه دا تقاضا هم باید ولرو چې د دغې ویرې ختمولو لپاره یو څه چاره ولټوي، مبارزه وکړي او دا توانایي شته زموږ په دماغو کې، دا کولی شو، دا د مختلفو تکتیکونو په ذریعه د مختلفو پریکټیسونو په ذریعه باندې داسې لیدلی شي چې موږ صحیح ده مربوطه رسکونه موږ په نظر کې ونیسو دا کار، ولې ویره چې زموږ بېرته په فعالیت باندې اثر اچوي هغه خپله ختمه کړو. نو په ژوند کې د ویرې سره د مبارزې باید حتما هر څوک خپله لاره ولټوي، هغه ستاسې مربوط دی چې څه رقم سره مبارزه کوئ، ولې د سبانۍ نامعین آیندې دپاره تاسو خپل نن ورځ مه خرابوئ. ډېره مننه. په اخره کې زه تاسو ته یو کوچنی پیغام لرم او یو وړوکی غوندې درخواست تاسې نه کوم، چون د دې مربوط یو خبره راته یاده شوه. دا خو معلومه ده چې موږ ټول په کورونو کې ماشومان لرو، وراره، خوریه، وړوکی ورور، وړه خور، لمسیان، هر څوک چې هغه موږ چې کله په جامع کې رالویو یا کور کې ورسره کار کوو چې کله هغه شیطانۍ کوي نو موږ د بلا او بفا او دغسې یو شیانو نه ډارو چې هغه اصلا کې وجود نه لري. اول خو سایکولوژي هم دا وایي چې د هغه ماشومانو سره د سره په دې خبرو بحث ونه شي چې
هغوی لا صحیح را لویان شوي نه او صرف شعور لري. نو هغه کسان چې په دې خبرو بیا پوهېږي، هغه ماشومان، هغوی ته هم باید په یو شکل مجازات ورکړو چې د هغوی امتیازات ترې نه والو، نه داسې یو رقم باندې شیان ورته یاد کړو چې هغه د سره ریالسټیک نه دي، او چې کله هغوی را لویان کېږي نو پوه شي چې دا موږ ته دروغ ویل شوي، د هغوی ورسره جرأت او مورال ډېر سخت ټیټ شوی. نو دا کار مه کوئ. ډېره مننه.